رابطه مخکې کړې وه افغانستان کې ورنګې راته کړی و خو هلته نیټ صحیح کار نه کوو بیا یې ما سره رابطه نه ده کړې وروستی احمد او اریان تاسو نه دی ګړېدلی احمد څه چې اریان دی اریان پېژنې هغه ښایسته شانتې هلک ورکوټی نه پوهېږم ښه دا یې نه پېژني مننه وعلیکم السلام احمد زه تا سره کور صبر وکړه ښه بې وفا څوک دی خلیل دی نه احمد نه دلته ما ته هم جاړي لکه بیلنس اوسه نشته دی کلي نه راغلی دا ما ته ډېر وخت نه ملګري دي دا چې ټیک ټاک آی ډي ما کولاو کړه دا راغلی او ما اریان دا د اریان د ترور زوی دی سکا دا نه پېژنې اریان که نه اریان خو ډېر ښایسته هلک دی دنیا یې پېژنې تی څنګه نه پېژنې مننه ښایسته سره ښایسته هلک نه پوهېږم که نه زه خو ټول بدرنګونه پوهېږم ټول چې بدرنګ یې په ما نصیب یې دلته سوري د دنیا بدرنګونه په ما نصیب شي قسم په خدای کې زه چې یو هلک نه هغه ته چې زه یعنې څنګه وایم عاشق شوی یم که نه هغه هم بدرنګ دو قسم په خدا کې هغه هم بدرنګ دی او دومره بدبخت یم که نه وای د خدای نېکبختې بدبخت ځان ته مه وایه مړې بخت دې ښه دی الحمدلله وایه پیسې دې د څه ښه مال دولت دی د څه ښه ډېرې پیسې دي ما ته چا ویل دا ډېره مالداره ده مال زه ورته ډېرې دانې په مالداري کې نصیب نه دی په مالداري کې نصیب نه دی مال د دنیا لپاره دی خدای چې مال درکړی دی د دنیا لپاره درکړی دی ښه چې تا دنیا وینې تا دنیا نه انجوای کوي خدای چې تا ته بخت درکړي یعنې تا دا چې تا خپل ژوند انجوای کړي ښه نصیب بل شی دی مال بل شی دی خو الحمدلله زه وایم زه هسې نه وایم زه خو په ټوکې وایم زه بدبخت یم خو نه الحمدلله خو زه بیا هم وایم کې کاش خدای لږ رحم وکړي ها څنګه زه هم کاش هم باز هم کاش خداوند لږ رحم وکړي بیا ډېر ښه شي نور هم رحم غواړي ها نور مال نه غواړم مال مې توبه دی مال مې نه غواړم خدای زما پلار نه ډېر درکړی دی په مال کې زه تر دلته پر یم فول یم نه غواړم او بخت خاوند غواړي بخت دا چې وایي دلته دې کمی دی دلته یو کمی دی نو خبره واوره که نه ما دا زه درته خټه کارم که څه خو ما چې ته بخت ایښ که خدای نه کې ولې زه درته شیرګی کارم که څه نه دومره مې ګنده چایس نه دی خو زه تا ته دومره ګنده کارم وایي ګنده نه ساري غریب چایس مې نه دی غریب نه غواړم د هغه ما سره پیسې لپاره واده کوي زه هسې هلک غواړم نه پیسې پیسې نه بس هسې به درته ګاډی چلوم ډینګ 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 پیسې میسې نه غواړم یو شی هم نه غواړم چپړې به هم ځان له کور نه راوړم څپلۍ مپلۍ هر څه نه تا خپل سی وي پیش مه کوه نه غواړم هر څه په اګریمنټ غواړې اګریمنټ درته ولیکم چې هېڅ به هم نه غواړم نه بیا هم نه غواړي ښځه مړې پرېږدی ما سې مه کوه ځه چېرته ځان له سړی وګوره صحیح سړی دی د الله درکړي داسې سړی دې درکړي که نه چې سم لکه د ملخ دی که څه چې هغې په شان دې یو زما په زه کې وړوکی یم نه زما په زړه کې یو ارمان ډبلې کې که زما چې میړه یې که نه دا ډېر ښه اشپزي دا اشپزي پوهې د اشپزي نه زما زړه تور دی زه نه غواړم چې زه اشپزي وکړم خو زه د ډوډۍ نه وخورم نه پوهېږم ولې زما په زړه ډېره تور شوې د اشپزي نه زه اشپزي نه یعنې هسې نه دی چې زه نه پوهېږم زه پوهېږم
خو زه غواړم چې زما چې علیکم السلام शाहखान लाला आप इधर से जाओ फिर हमको शर्म आएगा बात करने में دا ठीक څوک है دی دا مردار شاعر دی یا خدای دې غر کته دلته چې کې وځه مردار ما وایه زما لالا دی لالا دا زما برګره دا د ټیره پیله د ټولو پیله ما سودا دا او احمد دا 2 کسان او اریان دا 3 کسانو مونږ یو ګروپ کیو اوس رانه تللی دی پته نشته ها نه دا شاهان لالا خو ډېر ښه انسان دی دا پوهېږې زه څنګه اشپزي وکړم زه یو دفعه بریاني جوړوم شاهخان لالا ته دیا بیا شاهخان لالا کیا کیا یو میاشت ما ته دلته په ټیک ټاک کې بدنام کیې زه چې هر څوک لایف کې ځم زه هغه ته هلته راځې وایي زه به ډېر ګنده اشپزي کوې دغه لاس ډوډۍ ښه نه دی دا بریاني نه دی دا ته هیڅ هم مه وایه که نه زیبا ګلې زه درته چل ښیم که نه ده ته څه هم مه وایه شاهخان oh my god it's my dream you know شاهخان ته څه هم مه وایه شاهخان ته څېره به یې مردار شاعر بس بیا د لا ښه غوسه ورځي نه نه زه ډېر احترام لرم دا زما لالا دی شاعري د ښه ده الحمدلله یوه شاعري کړې ده یاره دغه پښتنو په باره کې کړې ده ما ویډیو ځان سره ټیک کړې ما خو لا رانه ورکه شوې ده یاره خو زړه یې راله سوری سوری کړی او ډېره ښایسته شاعري کړې وه خو خیر دو پرېږده د شاعري اوس خبرې مه کوه زما میړه خبرې وکوي میړه ته چېرته ځې زما میړه خبرې سټارټ کې بیا په درمیان پرېږدې زما زړه اوس خامخا لکه خامخا بزنسمن میړه غواړي نه رښتیا ته خو یې نه غواړی ته خو نه دومره بزنسمن نه غواړم اوکې بزنسمن اگر یې نو پرابلم دا خو زما بیا خوشبختي یې خو دومره زه وایم که نه که بس هغه آشپزي چې څنګه ډوډۍ پخه کي که نه دا پوه شي چې ډوډۍ سمه پخه کي که نه بیا پا 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 بیا زما عید هره ورځ عید یې عید هره ورځ مې نوروز یې ماړه ډوډۍ مونږ له ډوډۍ لکه ته څه وایې چې ما ته ډوډۍ زه پخه کړم او دا ووایي چې صحیح ډوډۍ دې پخه کړه نه هغه پوه شوې چې څنګه ډوډۍ پخه کي هغه پوه شو یعنې لازم هغه اشپزي پوه شي او پوه شوې که زه چې وایم که نه که زما خېټه مې خوږېږي زه هغې یم بیا هغه ځای ورځې جلدي جلدي زما لپاره ډوډۍ پخه کړي واو هغه دا خبره کوې سپېرکۍ خوره سپېرکوسه صحیح کېږي سړی سپېرکۍ پېژنې نه دا کاږه څه دي کاږه ورته موږ وایو که تاسو ته څه شی ویستې ته به ورته پارسۍ کې بل څه ویستې تا له پښتو ډېرې نامې نه درځي هغه صحیح شی دی نه ښه ته څه وایه چې میړه یې راله تیار کړي مړې ستا دپاره به زه څپلۍ هم پالس کوم کشه کشه ستا دپاره به زه څپلۍ هم ستا پالس کوم